شاباس کښته شاباس الهي زما الهه څوک یې ستاسو توپنچه چې پر ما ونیولې خو زما پر زه یې ونیسه نو دا ستا زوی زما د تنارسه ډوډۍ غلا کړې والله بچه‌غه زموږ زوی هلته خلکو غلا کوي بچه‌غه زموږ زوی بوتلي نانوایانو زما زوی ستا لپاره ډوډۍ غلا کول هغه یې بوتلي راځه داسې توپنچې او موټرانو سره وه بچه‌غه ډوډۍ هم راکړله دغه د ودرسه په د جیب کې دغه څوک وه خلک والله که چې څه رقم دغسې خټ دغه دا ډوډۍ بچه‌غه واخه دغه دا دغه کوچنۍ ډوډۍ وه هغه غلا خانو یاتي خه ته ما دي تناره چې ډوډۍ غلا که دی حاجي خان دي تناره سه ما زو تا په عمر به زه مامیږي پیل یاتي ته غلاوې کړې تا نیکه یو ځل یې موږ څخه سپیان غلا کړي او دغه وار خو نه کېږي ته په موږ ملنډې وایې په موږ ملنډې به نه وایې یا ته ژوندی نسې راځې بس پر دا سر به جوړم سر به چې در دوزه کړم تا زما کوچنی راتښتولی و شرمېږې نه په دا غټه ژره سپینه ژره چې نیولې ده یتې نه کړم بچه‌غه یتې نه کړم یتې دغه وړ خو زه نه کړم ایما د پلار توبه ده ایما د نیکه توبه ده ایما د ټول خاندان توبه ایما د تا په دا زړېدلو برېتو سره قسم مې که بیا وکړم تا په دا خیرونو زلفانو دې قسم ما معاف کړه یتې بله پلان نه کړم ایما دا سپینې غیرې ته وګوره یتې که مې بیا وکړله یتې دغه وړ خو نه کېږي یتې چې ته ما ولې اتې مه کړه بابا زه وکړم بچه درغله حاجي خانو پرېږده دا زما زوی پرېږده دا یا ته دغه وخت خو نه کړي ته یې موږ مړۍ غلا کوي موږ د خولې سبا ته خبرې یا د وړو ګونۍ په څو سوې دی ما زو دغه ور کېږي بابا حاجي خانه دغه ور کېږي ها ایما زو دغه ور خو نه کېږي یا ته اوس به ایما سپیان تا ته درې لکه مې تا زو ته به درې لکه خوش لکه یا دغه ور کېږي اسانه خو نه ده دغه ور څه سړی درته وایي مړۍ غلا کوي مړۍ غلا کوي بیا مړۍ غلا کوي که نه غلا کوي اوس به ایما سپیان دا زوی وخوري ژوندی بیا پرې نږدې ژوند